السلام علیکم محترمه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ یاستئ. نن تاسو ته د یو بل اپلیکشن په اړه معلومات درکوم، کوم چې د پیسو ګټلو اپلیکشن دی او په ډېره اسانۍ سره او ښې پیسې ورکوي. کار یې هم ډېر اسانه دی. نو په دغه ویډیو کې زه تاسو ته د دغه اپلیکشن د فالولو او په دې کې د کار کولو طریقه ښایم. ټولو دمخه دغه اپلیکشن تاسو په سکرین باندې ګورئ. د دې لینک به ما په ډسکرپشن کې اچولی، له هغه ځای څخه یې په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. زه دغه اپلیکشن خلاصوم. کله به چې دا انسټال کړل نو بیا په اوپن باندې کلیک وکړئ، دغه اپلیکشن به خلاص کړئ. نو زه تاسو ته په دې کې د اکاونټ جوړولو طریقه ښایم او له هغې وروسته بیا د کار کولو طریقه درته ښایم. کله مو چې دغه اپلیکشن خلاص کړ نو د دې صفحه به دغه شان تاسو ته راوړي. نو دلته تاسو که غواړئ په فیسبوک باندې په دې کې اکاونټ جوړ کړئ یا هم په جیمیل باندې په دې کې اکاونټ جوړ کړئ، نو په هغې باندې به کلیک وکړئ نو ستاسې اکاونټ به پکې جوړ شي. نو زه راځم په جیمیل باندې اکاونټ جوړوم. نو په دغه لاندې کانټینیو ویت ګوګل باندې کلیک کوم او د دې تر څنګ دغه لاندې ځای چې تاسو کوم یو وینئ دا به تاسو لازمي ټیک مارک کوئ. چې دا ټیک مارک نه کړئ نو ستاسې اکاونټ په دې کې نه جوړېږي، یعنې مخکې نه ځي. نو بیا به راشئ دغه ځای کې به خپل جیمیل انتخاب کړئ، یعنې په کوم جیمیل باندې چې تاسو په دې کې اکاونټ جوړوئ. نو بیا به راشئ دغه ځای کې به په اتومات ډول باندې افغانستان انتخاب وي او بره به نوم ورکړئ او بیا به په دغه لاندې ځای کې یوزر نیم ورکړئ. نو دلته تاسو ورته هر رقم پیسې انتخابولی شئ، یعنې ډالر، ایرو یا هم جی بی پي. نو دا به تاسو انتخاب کړئ او له هغې وروسته به راشئ په کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. نو زه په دغه ځای کې نوم او یوزر نیم ورکوم. ښه، دا مې ورکړه. اوس زه راځم په کنټینیو باندې کلیک کوم. نو دغه دی زموږ اکاونټ جوړ شول. نو راځم په سټارټ ټرنل باندې کلیک کوم. له دې وروسته دغه ځای کې تاسو ته لارښوونې کوي. نو زه راځم په نیکسټ باندې کلیک کوم. له هغې وروسته په دغه سټار باندې کلیک کوم، بیا په نیکسټ باندې کلیک کوم، بیا په نیکسټ باندې کلیک کوم، بیا په خپل پروفایل باندې کلیک کوم، بیا په نیکسټ باندې کلیک کوم، بیا په نټ نو باندې کلیک کوم، په ګالري باندې کلیک کوم. بیا دلته که غواړئ تاسې پکې عکس اپلوډ کړئ نو په کنټینیو باندې کلیک کوئ. که غواړئ چې اوس همداسې عکس پکې نه ورکوئ نو بیا به بره هغه ایکس علامه چې ښکاري نو دا به ووهئ. دغه له تاسو کتلی شئ زما اکاونټ جوړ شو. نو اوس په دې کې تاسو ته د کار کولو طریقه ښایم او د پیسو ګټلو طریقه، همدارنګه د دې څخه د پیسو ویستلو طریقه هم تاسو ته ښایم. نو دا ډېر یو ښکلی پروګرام دی. نو دا تاسو ته په لایک کولو باندې او په میسج کولو باندې، همدارنګه د خپلو عکسونو په اپلوډ کولو باندې او د دې اپلیکشن انوایټ کولو باندې تاسو ته دا پیسې درکوي. نو دا تاسو ته هره ورځ 40 لایکونو اجازه درکوي چې تاسو باید 40 لایکونه په هره ورځ کې وکړئ. نو زه راځم، تاسو اوس کتلی شئ ما یو لایک کړی دی. په دغه ځای کې هم تاسو ته ښایي چې تاسو 40 لایکونه لرئ او په دې کې بیا چې کمیږي نو بیا تاسو ته وایي چې دا هر څومره پاتې وي دغه ځای کې تاسو ته ښایي. او په دغه ځای کې تاسو ګورئ ما یو لایک کړی دی نو ما ته یې 50 کوینز راکړي دي. نو د یو لایک په سر باندې کوینز درکوي. او که چېرته تاسو په دې کې عکس اپلوډ کړئ، د هغې په بدله کې چې ستاسو عکس څوک لایک کوي نو په هغې باندې تاسو ته 10 کوینز درکوي. نو زه راځم اوس په دغه ځای کې دغه عکسونه لایک کوم، ګورم تاسو ته ښایم چې په دې باندې ماله څومره کوینز راکوي. تاسو دغه ځای کې دغه کوینز کتلی شئ. ما لایک وکړو، وګوره ما ته 50 کوینز راکړل، زما کوینز 100 ته ورسېدل. له دې وروسته ښکته راځم دغه بل عکس ته لایک ورکوم. نو په دې باندې هم دغه دی ما ته 50 کوینز راکړ، ټوټل 150 ته ورسېدل. او په دغه ځای کې هم له ما څخه 3 کم شول په 40 کې، یعنې 3 لایکه ما وکړل نو 150 کوینز یې ما ته راکړل. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ دغه 40 لایکونه د نورو عکسونو ته ورکړئ او په هغې بدله کې تاسو ته د دې 40 لایکونو په بدله کې تاسو ته 2000 کوینز درکوي. په دې کې چې کله تاسو 10,000 کوینز پوره کړئ نو دا مساوي دی د 0.1 ډالر سره. نو بیا به تاسو دغه کوینز کنورټ کوئ په ډالرو باندې. نو دلته تاسو کتلی شئ ما خپل لایکونه پوره کړل، یعنې 40 لایکونه ما پوره کړل، ما ته یې په دې باندې 2000 کوینز راکړ. نو له دې څخه وروسته موږ ته اجازه نوره نه راکوي چې نور لایکونه موږ وکړو. نو هره ورځ تاسو ته 40 لایکونه اجازه درکوي. نو اوس راځم خپل پروفایل ته. نو تاسو چې کله دغه 10,000 کوینز پوره کوئ نو بیا به راشئ په ویډرا باندې به کلیک کوئ. نو دلته به تاسو دغه کنورټ وښایي. نو دا به تاسو ته
په ډالرو باندې بدلېږي. ویډرا هڅې څومره تاسې کتلی شئ په دې کې چې څومره یورو او څومره ډالر تاسو له دې څخه لیږلی شئ. بېلابېلو پروګرامونو ته تاسو له دې څخه پیسې لیږلی شئ، یعنې بېلابېلو اپلیکشنونو ته. یعنې که تاسو په خپل موبایل کې هر یو اپلیکشن لرئ نو تاسو هغې ته له دې لارې پیسې لیږلی شئ، که پایپال وي او یا هم ویډرا باندې کلیک کوم. دغه ځای کې تاسو کتلی شئ تاسو کوین بیس ته 0.19 ډالر لیږلی شئ، او یا هم دغه نورو اکاونټونو د فایر اکاونټ او یا نورو ته تاسو دغه ځای کې کتلی شئ. تاسو ته خپل حد درکړی دی چې تاسو دومره پیسې له دې څخه لیږلی شئ. دلته تاسو پیپال ته 1.04 ډالر چې دی دا تاسو پیپال اکاونټ ته لیږلی شئ. نو ستاسو دغه پیسې به په 3 ورځو کې ستاسو اکاونټ ته رسیږي. نو لایټ کوین ته هم تاسو دغه پیسې لیږلی شئ چې 1.04 ډالر چې کوم دي دا به هم تاسو ته په 3 ورځو کې رسیږي. دا په دې کې د ویډرا کولو طریقه وه. نو اوس راځم په دې کې د عکس اپلوډ کولو طریقه تاسو ته ښیم. دا په لومړۍ ورځو کې تاسو ته په 4 ساعتو کې یو عکس اپلوډ کولو ته اجازه درکوي. له هغې څخه زیات عکسونه تاسو نشئ اپلوډ کولی. نو تاسو به راشئ په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ، بیا به په ګلري باندې کلیک وکړئ، له هغې وروسته په الاو باندې کلیک وکړئ، بیا به الاو باندې کلیک وکړئ. نو دغه ځای کې به تاسو د خپل ګلري څخه یو عکس انتخاب کړئ، یعنې هر عکس چې تاسو غواړئ په دې کې اپلوډ کړئ نو هغه به انتخاب کړئ. دغه څنډې به عکس برابر کړئ، بیا به کنټینیو باندې کلیک وکړئ، له هغې وروسته به راشئ په اپلوډ باندې به کلیک وکړئ. که لیکنه ورسره کوئ نو دغه ځای کې به لیکنه وکړئ، او که نه کوئ هم څه پروا نه کوئ نو په اپلوډ باندې به کلیک وکړئ. نو ستاسو عکس به په دې کې اپلوډ شي. نو تاسو کتلی شئ دغه ځای کې زما عکس اپلوډ شو. نو دغه عکس چې هر څومره نفر لایک کوي د هغې په بدله کې ماته 30 کوینز راکوي. نو دا وه د یوې سوشل اپلیکشن د فالولو او په هغې کې د کار کولو طریقه. تر بلې ویډیو د الله په امان.